د یخ په شپو او ورځو کې د کندهار ولایت د ټولو حوزو د اړمنو کورنیو غریبو خلکو او راستنه سوي افغان کډوالو سره مرستې وسوې. دا چې مخکې د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی له لوري د ولایتونو مسؤلینو ته هدایت شوی و چې په هر وخت کې باید د بېوزله کورنیو غریبو خلکو او راستنه سوي افغان کډوالو سره کومکونه او مرستې وسي، چې د یاد حکم د تطبیق پر اساس اوس د یخ په دې شپو او ورځو کې د کندهار ولایت مسؤلینو له لوري د کندهار ښار د ټولو حوزو لپاره 15 هیئتونه وټاکل شول. هر هیئت ته 3 حوزې ورکول شوې چې یاد هیئت هر شپه د شپې تر ناوخته پورې د کندهار ښار په ټولو حوزو کې ګرځي او له بېوزله کورنیو غریبو خلکو، نوي راستنه سوي افغان کډوالو، مسافر ورونو او هغه خوارکش خلک چې د ورځې کار کوي او د شپې تیرولو مناسب ځای نه لري ورسره د نغدي پیسو، خوراکي توکو او توسانو مرسته او کومکونه وسول. هغه خوارکش خلک او مسافر ورونه چې د ورځې کار کوي خو د شپې ځای نه درلودي یا هم ځایونه مناسب نه و، هغوی و ځانګړو هوټلونو ته معرفي شول. تر هغو چې د دوی خپل ترتیب سره برابریږي نو شپې دې همدلته په هوټلونو کې کوي او د هوټلونو کرایه به د امارت له لوري ورکول کیږي. هغه ماشومان چې د شپې تر ناوخته پورې پر سړکانو ګرځېدل او شان یې خرڅول هم راټول سوه، کورونه یې معلوم سول او تر خپلو کورونو پورې ورسول سوه. د کورنیو سره یې د نغدي پیسو او خوراکي توکو کومکونه وسول او والدینو ته یې سپارښتنه وسوه چې خپل اولادونه باید پر سړکانو له ګرځېدو راوګرځوي. همداراز هغه نوي راستنه سوي افغان کډوالي کورنۍ او نورې داسې کورنۍ چې ضرورتونه یې ډېر و، په خاصه توګه هغه کورنۍ چې په خیمو کې اوسېږي، له دوی سره د خوراکي توکو، توسانو او نغدي پیسو مرسته وسوه. د یادولو وړ ده چې د اړمنو کورنیو غریبو خلکو او راستنه سوي افغان کډوالو سره د مرستو کولو یا د لړۍ به په راتلونکي کې هم دوام ولري.